و یو استاد او شاګرد یو علاقې ته لاړل. په دغه علاقې ته چې کله داخل شول چې ګوري نو هر څیز په 1 روپۍ و. که یوه هندوانه به دې اخیستله هغه هم په 1 روپۍ وه. که پوره د هندوانو بار به دې اخیستو هغه هم په 1 روپۍ و. که پوره کور به دې اخیستو هغه هم په 1 روپۍ و. که یوه خښته به دې اخیسته هغه هم په 1 روپۍ وه. که 1 کیلو غوښه به دې اخیسته هغه هم په 1 روپۍ وه. او که پوره غوا به دې اخیسته هغه هم په 1 روپۍ وه. یو ګډوډي و پکې، ګډوډ حال و. دې کلي ته یې نوم اخیستو شیر ناپرسان. د چا پوښتنه پکې نه وه. داسې ښار و چې په هغې کې پرسان نه و چې چا پکې څه وکړل. نو دا استاد او شاګرد چې دغه علاقې ته لاړل نو استاد ډېر هوښیار انسان و. استاد شاګرد ته ویل چې بچیه د دې علاقې نه زه چې ځو تښتو دلته ګوره ما او تا دواړه په 1 روپۍ یو. نو شاګرد یې د استاد خبره ونه منله. استاد ته ویل چې استاده که ته ځې لاړ شه زه نه ځم. دلته خو سمه ارزاني ده. په 1 روپۍ به غوا اخلم او یا به یو پسه په 1 روپۍ اخلم. هغه بیا حلالومه او یو کیلو غوښه په 1 روپۍ به خرڅوم او ډېر روپۍ به وګټم. استاد ورته ډېرې خبرې وکړې چې هلکه منع شه مه کوه دا کار. استاد خبره یې ونه منله، هغه پاتې شو. کله چې استاد ترېنه لاړو دی به منډۍ ته تللو. په 1 روپۍ به یو پسه واغېستلو، یو څاروی. هغه به خپل دوکان ته راوستلو، ځان ته یې دوکان خلاص کړو، به یې حلال کړو. بیا به خلک ورته راتلل نو ده به 1 کیلو غوښه په 1 روپۍ خرڅوله. نو په یو پسه کې خو ډېر وزن او ډېر غوښه یې پکې، نو د ډېر روپۍ وګټلې او خپل یې ځان ته غوښې سرې کولې او کبابونه او کړایان یې خوړلې. نو سم زبردست څټې وکړلو دې شاګرد. دې طالب سم زبردست څټ وکړو. نو استاد ورته ویل چې ګوره دلته هغه چې کله تللو خبره یې ورته کړې چې ګوره طالبه شاګرده مه پاتې کېږه دلته، ګوره ته هم په 1 روپۍ ستا هم ګوره څوک پوښتنه نه کوي. د دې ښار نه لاړ شه. خو ده د استاد خبره نه ومنلې، په خپله خبره باندې ولاړو. ده دا کار کولو او بس سم څټې وکړو، سم شتي نه جوړ شو او د هغې تر څنګ یې پیسې هم ډېرې زیاتې وګټلې. بیا دغه شعر ناپرسان چې و دې کې یو کیسه پېښه شوله. هغه کیسه داسې پېښه شوله چې دغلته په دغه علاقه کې یو کور ته غل واوړېدلو، د کور نه یې غلا وکړله. کله چې غلا کوله واپس د کور نه راوړېدلو نو په دیوال کې چې کومه ناوه وه چې اوبه پکې راغورځي هغې ته یې لاس کړو چې هغه ونیسي او ځان لاندې راخطا کړي. نو هغه چې څنګه ځان راخطا کولو هغه ناوه د بام نه راووتله او د غل په ځمکه باندې ولګېدله او پښه یې ماته شوله. نو غل ته غوسه ورغلله. غل لاړو او قاضي ته او باچا ته او عریضه یې وکړله په دغه کور والا باندې. عریضه یې داسې وکړله، ورته ویې ویل چې زه تللی وم غلا مې کوله او چې واپس راتلمه نو هغه ناوه مې نیولې وه چې اوبه پکې راځي چې ځان پکې لاندې راخطا کړم. او دې ته ګوره ناوه یې دومره سسته لګولې ده چې ما څنګه ناوې ته لاس کړو ناوه راخطا شوله او زه لاندې په ځمکه ولګېدم، پښه مې ماته ده. باید ماته د دې پښې تاوان راکړي. نو هغه قاضي او باچا ویل چې تا سره خو ډېر ناجایزه شوې ده. دا اوس وګوره بېچاره غل تللی دی کور نه غلا کوي او ناوه یې دې سسته لګولې، باید مضبوطه یې لګولې وای. ورشئ کور والا راولئ، جلب یې ورپسې راوړو. پوښتنه نه کوي ځکه شعر ناپرسان دی که نه چې چا پکې څه وکړل. بس دغه موږ او تاسو اکثره ګورو د یو زوی ته چې جلب مرګ ورشي پوښتنه نه کوي، بس راسم جلب ورکړي راویلېږي. همدغسې لکه دا اوس وخت کې چې سره کوم وخت دی همدغسې حال. نو دغه جلب یې ورکړو، کور والا خلک یې ور وغوښتل هلکه راشئ واله موږ څه ګناه کړې ده و باچا صاحب. نو دی ورته باچا چې تاسو خو ډېره لویه او غټه ګناه کړې ده. وایي څه شی مو کړي؟ وایي ګناه مو دا کړې ده غل تاسو کره درغی غلا یې وکړله، واپس چې راتللو نو ناوې ته یې لاس واچولو چې لاندې ځان راخطا کړي سلو او په ځمکه سلو ولګېږي او تاسو ناوه دومره سلو لګولې ده دومره کمزورې مو لګولې چې غل ورته څنګه لاس کړی هغه راخطا شو د غل پښه ماته شوې. د دې د غل د پښې د ماتولو تاوان به تاسو اوس ورکوئ. نو اوس هغه کور والا هم پوهېدو چې دا باچا خو جاهل دی چې لاول چارې زه وکړله بس هغه ګټلې ده. نو دې به کور والا ورته وایي چې باچا صاحب په دې کې خو زه ملامته نه یم. وایي څوک ملامت دی؟ وایي ملامت خو ګلکار دی. دا کوم کس چې دلته خټه لګولې ده په ټول بام کې پوره خټه لګولې دلته خټه کمه لګولې نو ملامت ګلکار دی، باید هغه خټه پوره لګولې وای نو ما خو ورته پوره روپۍ ورکړي دي، باید هغه راوستلی شي، هغه باید سزا ورکولی شي. هغه ورته صحیح ده که نه کس پیدا شو. وایي کس څوک دی؟ ورشي ګلکار راولئ. نو ګلکار پسې خلک لاړل. چې کله ګلکار پسې خلک لاړل منډې منډې ګلکار را پیدا کړ. ګلکار دلته راشه باچا دې غواړي. ګلکار چې را خبر شو منډې راوهي چې کله راغی باچا ته امر کوي څه خبره ده؟ وایي غل غلا کړې ده، کور ته اوښتی بېرته چې راتلو ناوه یې نیولې وه او ناوه سسته تا لګولې خټه دې کمه لګولې او د غل پښه ماته شوې ده ته به د هغې تاوان ورکوې. ګلکار ورته چې باچا صاحب خفه کېږم دې کې زما تاوان نه دی. وایي د چا تاوان دی؟ وایي دغلته کله چې ما په دې ټول بام کې خټه لګولې وګورئ پوره مې لګولې، کله چې دې ناوې ته د اوبو ځای ته راورسېدلم دلته رانه خټه ځکه کمه ولګېدله چې په دا مخامخ کور کې یوه جلۍ ده حسینه ده الله تعالی حسن ورکړی دی، هغه د کور نه بیرون سر راښکاره کړو زه د هغې په ننداره شوم دلته رانه خټه کم ولګېدله. ښه باچا غل خو معلوم شو که نه کس راولی ورشي. وایي څوک؟ وایي هغه ښځه راولي دا به اوس پانسي کېږي، دا ښځه به پانسي کېږي. هغه ورته ولې به پانسي کېږي؟ و چې دا ولې بیرون سرونه راوباسي؟ دا چې سر راوباسي او ګلکار به ورته ګوري چې ګلکار ورته ګوري خټه به ترې کمه لګېږي بس بیا به د غل پښه نه ماتېدله چې خټه یې ډېره لګولې وای. ورشئ ښځه راولئ. ښځه یې راوستله. ښځه چې محکمې ته راوستله حاضره یې کړله. ښځې ته وایي
ته د کور نه سر بیرون نه ښکاره کوې. هلته ګیلکار لګیا د بام په سر باندې خټه لګوي په ناوې کې تی خټه کمه لګېدلې ده. غل راځي د کور نه غلا کوي، واپس چې د کور نه راوځي د ناوې ته لاس اچوي، هغه ناوه د بیخه راوځي، ځکه د بیخه راوځي چې خټه کمه لګېدلې ده او غل پښه ماته شوې ده د ځمکې لګېدلې، د دې پښې په تاوان کې به ته پانسه کېږي. ښځې ورته وایي زما ګناه خو په دې کې نه ده. وایي ولې؟ وایي په دې علاقه کې په دې کوڅه کې یو لنډی سړی تېرېدو. وایي ټولو خلکو چغې والې چې هله لنډی سړی دی لنډی سړی دی. وایي ټولې دنیا خلکو ورته کتل، ما هم سر راښکاره کړو، ما ویل چې زه یې وګورم چې دا لنډی سړی څه رقم دی. نو باچا ورته چې دا خو غل معلوم شو که نه، زه ښځې ته زه تازه دی. وایي څوک دی؟ وایي ورشه لنډی سړی را پیدا کړي چې دا په کوڅو کې ګرځي. دا لنډی سړی راوړی، دا چې مړ نه کړو که نه دا کار نه صحیح کېږي. لنډی سړی را پیدا کړو. کله چې را پیدا کړو ورته ویل چې ته په لنډی سړی او په دې کوڅو کې ګرځې، بیا د کورونو نه ښځې تا ته ګوري. کله چې تا ته ښځې ګوري د هغې نه باوجود بیا هلته ګیلکار ناست دی، ګیلکار د ښځې په ننداره کېږي، د ګیلکار نه خټه کمه لګېږي او غل ورځي د کور نه غلا کوي او د کله چې غل واپس د کور نه راځي ناوې ته چې لاس کوي نو ناوه د بیخه راخېږي، ځکه د بیخه راخېږي چې هلته خټه کمه لګېدلې ده او د غل پښه ماتېږي. نو د دې په ګناه په صورت کې به ته اعدامېږي او سزا به درکول کېږي. هغه ورته باچا صاحب نو دې کې زما څه ګناه ده چې خدای پاک لنډۍ پیدا کړی نو ګرځم به نه؟ هغه ورته چوپ شه ګستاخه، اوس به پانسې کېږي، تا زما په مخ کې دومره غټه بې ادبي وکړله. نو بس وایي پانسې ته یې تیاروئ. چې د پانسې کوم پړی و هغه یې د لنډي سړي په غاړه کې ور واچولو. چې کله به یې ور واچولو هغه جلاد به چې کله راکش کړو هغه بوټ د مرۍ نه بېرته وتلو، ځکه چې د قدم وړوکی او مرۍ او سر یې وړوکی هغه پړی به غټ و. نو دا پړی به چې څنګه پکې واچولو 3 د مرۍ نه وختلو. وایي و باچا صاحب وایي څه شی دی؟ وایي دا خو لنډی سړی دی او پړی غټ دی، د ده په دې مرۍ کې نه راځي، اوس د سره څه وکړو؟ باچا ورته چې دا خوشي کوي نو غټې مرۍ والا ورته وګورئ که نه، ضرور خو نه چې دا لنډی دې مړ شي. یو بل سړی وګورئ چې غټ سټي هغه را پیدا کوي. نو ما تاسو ته ویلي هغه کوم شاګرد چې و د استاد هغه خو کبابونه او غوښې او چرګان او د ګډان او لمان ډېر خوړلي وو، نو د هغه سم غټ سټ شوی و. د هغه چې غټ سټ شوی و نو په دغه پوجیان او پولیسان په دې کوڅو کې ګرځېدل چې چا غټ سټي هغه پیدا کړي چې اوس هغه کس پانسې کړي، ځکه د باچا حکم دی، شیر نه پورسان دی که نه، اوس ګوره غل غلا کړې ده او څوک پکې پانسې کوي. نو خلک ګرځي 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 اپړی ورسره دی چې د چا په سټ کې برابر راشي بس هغه پانسې کېږي. نو چې ګوري دغه قصاب یا د قاري صاحب په دوکان کې ناست دی غوښې خرڅوي او زبردست سټي کړی دی، پوه شوې، زبردست سټي کړی دی. نو چې ویې کتل که نه د ده سټ سره هغه پړی برابرېدلو. نو دې پولیسانو او پوجیانو او د عسکرو د طالب او قاري صاحب ته ویل چې راشه او باچا صاحب انعام درکوي، په منډه زر راځه محکمې ته. بس دې چې خبر شو چې ماته باچا صاحب انعام راکوي او واسکټ یې په بغل کې ونیول او منډې راغی باچا دربار ته. په سا کېږي ځان یې راورسول. باچا ورته ویل چې غل تلی او غلا یې کړې وه. واپس چې راتللو نو ناوې ته یې لاس کړو. کله چې ناوې ته لاس کړو ناوه د بیخه راووتله او د غل پښه ماته شوله. نو په ناوه کې خټه کمه لګېدلې وه. نو هغه کور والا مې راغوښته چې خټه دې ولې کمه لګولې ده او غل عریضه کړې وه باید چې دته چا د پښه د چا د وجې نه ماته شي هغه باید سزا شي. نو د کور والا مې راوښته چې تا ولې خټه کمه لګولې؟ هغه ویل ګیلکار ته مې پوره روپۍ ورکړې دي، ګیلکار دا کار کړی دی. وایي چې کله مې ګیلکار راوغوښتلو ګیلکار راته ویل چې ما ځکه خټه کمه لګولې چې په د مخامخ کور کې یوه ښځه ده او حسینه ده، هغې ته مې وکتل نو ځکه ما نه خټه کمه ولګېدله. ښځه مې چې راوغوښتله ښځې راته وویل چې دلته یو لنډی سړی و هغه ته په ننداره شوم او ځکه ما بیرون نه ووتم او دا لنډی سړی مې کتل او د ګیلکار ته وکتله. نو بیا مې لنډی سړی راوغوښتل چې هغه ته سزا ورکړم چې بیا په دې کوڅو کې نه ګرځي. نو چې لنډی سړی مې راوغوښتلو د هغه په سټ کې پړی نه برابرېږي. نو اوس خو خامخا یو سړی قتلول پکار دي، یو سړی به مړ کول خامخا پکار دي چې د دې غل تسلي وشي چې دا پښه یې ماته ده زړه یې لږ آرام شي. هغه ورته څه کوي؟ وایي ستا دا سټ دې پړي ته برابر دی او سبا 12 بجې به انشاءالله ته پانسې کېږي. بس آخري که چا سره ملاقات کې وي که که نه بس ختمېږي. نو دا طالب چې و د باندې تبه راغله او سخت پریشان شو. د استاد خبره ورته پر یاد شوه. استاد ورته ویلي وو چې ګوره بچې دې ته نه تخته دلته تم په 1 روپۍ هغه خبره. بس استاد ته یې سوال جواب ولېږلو چې استاد سبا ته راشه او سبا ته مې آخري ورځ پانسې کېږم، ځکه شیر نه پورسان کې اوسېدو که نه، بس غل معلوم نه و، بس پانسې کېدو ته بل کس را موجود کړو. او استاد چې خبر شو هغه په منډه راغی د شیر نه پورسان علاقې ته ځان راورسولو. دې شاګرد ته مخکې نه وویل و چې سبا ته به داسې کار وکړې زه به هم یو کار وکړم، دا چې کوم د پانسۍ دا پړی چې دی د انسان په غاړه کې چې اچوي وایي دې باندې به ته م ورمنډه کړې زه به پرې ورمنډه کړم، ته به یې راکش کوې چې زه یې په غاړه کې اچوم او زه به یې راکش کوم چې نه زه یې په غاړه کې اچوم. وایي نور کار ماته پرېږده. وایي ښه ده صحیح داسې به کار وکړم. نو چې کله سبا شو 12 بجې شوې دا شاګرد یې راوستلو د طالب چې دی به اوس پانسې کېږي. نو استاد یې ملته ولاړو او استاد پې په پړي ورمنډه کړل شاګرد هم او استاد یې راکشوي. استاد وایي چې زه پانسې کېږم باید زه نن اعدام شم. شاګرد وایي چې نه استاده باید زه پانسې شم. دواړو جنجال دی. باچا هم ولاړ دی په دغه ځای کې. باچا ورته دا تاسو ولې جنجال دی؟ خلک د مرګ نه تېښته کوي ډارېږي او تاسو په مرګ باندې جنګ دی چې یو وایي زه پانسې کېږم بل وایي زه پانسې کېږم. دا کوم پروګرام دا چې کوي؟ هغه استاد چې هغه ډېر انتهایي زیات هوښیار هغه پوه و چې دا خو شیر ناپورسان دی، باچا هم کم عقل دی، وزیران هم کم عقل دي، قاضیان هم کم عقل دي، پولیس هم کم عقل دي، قوم هم کم عقل دی، ټول جاهلان راټول شوي دي، راځئ خبره ورته وکړه. نو دغه استاد دی باچا ته ویل وایي باچا صاحب
بیګم رسول الله مبارک په خوب کې کتل دي. هغه مبارک راته وایي که څوک هم سبا ته په دې باندې پانسي شي هغه به راسن جنت الفردوس ته ځي. نو هغه باچا دوانو ته سپېړ ورکړي چې ځئ روک شئ چې تاسو جنت ته ځئ ولې زه جنت ته نه ځم. هغه باچا خپل اپړی راواغېستلو په خپله غاړه کې واچولو او جلات یې امر وکړو چې ورکه زور او باچا هغه جلاد راکش کړو او باچا یې پانسي اوس غل غلا کړی ولاړو باچا پکې پانسي شو. دغه د شیر رامپورسانو اوس وخت کې همدغه کیسه موږ سره شروع ده. غل معلوم نه دی چې غل څوک دی او بس یو ګډ وډ یو سیستم شروع دی. الله تعالی دې په موږ تاسو ټول باندې رحم وکړي.